سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وی كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستو. نبی علیه الصلاة والسلام بفرمایل ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنه. ایا په تاسو کې یو د دین عاجزه دی چې هغه په یوه ورځ کې زر نیکۍ کسب کې زر نیکۍ وکړي؟ نو د دې ناستو اصحابو څخه یوه پوښتنه وکړل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف یکسب احدنا 1000 حسنه؟ مونږ کې به یو څنګه په یوه ورځ کې زر نیکۍ وګټي، زر نیکۍ به لاسته راوړي؟ مونږ خو عاجز یو، په ورځ کې 100 نیکۍ نسو کولی، دا د زرو نیکۍ کسب څنګه کیږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یصبح 100 تسبیحه، چې څوک 100 واره تسبیح ووایي سبحان الله په ورځ کې په 24 ساعته کې 100 واره ووایي فیکتب له 1000 حسنه، هغوی دپاره به زر نیکۍ ولیکل شي. ډېره عجیبه او ډېر اسانه عمل دی. 100 واره په ورځ کې تسبیح ووایه سبحان الله. وخت تعین هم نه دی چې خامخا به په یو وخت کې وایه، یو څه سهار وخت ووایه، څه مازدیګر ووایه، څه ماخوستن ووایه، خو لیکن په 24 ساعته کې 100 واره تسبیح ورکه سبحان الله. رب العزال به درته زر نیکۍ ولیکي. نن سبا زر نیکۍ د چا په واسطه دومره مفت او اسانه یو انسان ته لیکل کیږي، او دا صحیح حدیث د امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی. د دې حدیث شریف وروسته یو بل لفظ هم راځي، ډېر د خوشحالۍ لفظ دی، او یحط عنه 1000 خطیئه، یا به د ده نه زر خطاګانې ختمې شي. دلته بعض محدثین ناشنا خبره کوي، هغه وایي چې دلته دا او یحطو نه دی بلکې ویحطو دی. دې مطلب دا نه دی چې یا به ګناهونه ورته معاف شي او یا به زر نیکۍ ورته ولیکل شي، بلکې زر نیکۍ به هم ورته ولیکل شي او زر ګناهونه به هم ورته معاف شي. دا ډېره ناشنا او ډېره د فایدې خبره ده. که یو انسان ګناه وکړي، هغه دې راشي 2 رکعاته د توبې لمونځ دې وکړي، 2 رکعاته نفل دې وکړي د توبې په نیت باندې، هغه نه بعد دې 100 واره د سبحان الله ووایي او استغفار دې هم ورسره ملګری کړي، استغفر الله دې هم 100 واره ووایي. الله به هغه ګناه ورته معاف کړي. الله رب العزال به زر نیکۍ نورې هم ورته ولیکي. الله دې موږ او تاسو ته د دې د عمل کولو توفیق راکړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.